شعر هستم دیگه یک شعر افغانستان هست. شعر افغانستان است که کابل به نقطه آخرین نقطه افغانستان آمده. واخان میری؟ چی میگی تو؟ سری کوی بلند فریاد کردم علی شری خدا را یاد کردم برو بخیر برو بخیر سردار خان نوبت تو است برید میدان حالا بیا سردار Champions find a way to make it happen. No matter how long it takes, they find a way. ای تکیه په خدای وکړه د انسانانو وژې بې باوره دي. سلامونه لیدونکو، ورځ مو په خیر، شپه مو په خیر. نو سفر د واخان ته ملتیا وکړئ. ستانو د امو سیند ته وګورئ، اوبه روانې دي، وطن د وطن عشق بهیږي. لارې ته وګورئ، لاره لاره ډېره خطرناکه ده دوستانو. توکل داسې په ذات باندې سوی ده صحت نه لري. واو it is beautiful. خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته، شوګیرې نورې پرېږدمه سړی کېږم، چېرته نور په جوماتونو کې مې ګوره، میکدې نورې پرېږدمه ملا کېږم. Bilmem hangi rüzgar attı, nereden esti tuttu, hangi dalga sayesinde kıyma. خبر خو به یاستی سي ورور شعر روان ده، څه کیسه هم ده. زموږ نورې ویډیوګانې به هم تاسې لیدلې که به مو نه وي لیدلې، وګورئ مستې اوبه روانې دي. خوندوره خامه لاره ده. نو دوا کوئ سیافت کوو مشکلاتو چې مې خدای وساتي. دوستانو لاره دا رقم ده، تنهایی سفر ده، نو دواوې کوئ. کجا میری؟ خانه بیا بشی. برم بالا شو. دوستانو ملګری می پیدا کړل. خیره چطور هستی بچه؟ خوب هستم. کجا میری بخیر؟ خانه میرم واخان. واخان میری؟ چی میگی تو؟ ایکا خطرناک راه هستی؟ چی گپ است؟ قراره جور هستی دیگه؟ جور هستم بخیر. امروز ما واخان میریم بخیر. یا الله یا الله فضل وکا کنه. دوستانو الکانو ته مې لیفټ ورکوم، راځئ سیزو چکرې درکړم. الله خیره هوا نورم خوندوره کېږي، ورور خطرناک کېږي. لارې ته وګورئ، یا الله مدد. سړک ته وګورئ، د الله په مرسته باندې دوستانو روان یو. تاسې خبر یاستئ چې زه ډېر ستړی یم، خو بس د خدای په مرسته روان یم، د ذوالجلال په مرسته روان یم، د کریم او د رحیم په مرسته روان یم. نن یې غیبي مددګار ده راسره کتونکو. زمون خلاف هغه سړی لګیایي د چا چې کار نه او یا یې پلار نه. مرګ می قبول ده، بے غیرتی می نه ده قبول. دغه شي ژوند موسس هم رسید، هغسې مخکې ځمه، وطن نور هم ښایسته کېږي. یو عجیبه غوندې احساس ده په دې ځای کې. نو تاسو ته به د ما کیسې خوند درکوي که به نه درکوي. موږ خو د وطن ښایسته جیانو ته کوشش کوو ځان رسوو. دوستانو دغه ده
خطرناک وزې دي دلته دا ماشومان سړک په غاړه دي څومره اوږد سفر مې وکړو په داسې باور وکړئ چې درد و تکلیف یې و خو یو ارزش دوستانو دریای امو سره یو له خیره تاجکستان سرحد ته وړالو پیغنځه کې بیرته راوګرځېدلو دوستانو سړک وینئ مخامخ هغه م له خیره ووایو اوس داسې ځو له خیره دواوې کوي خدای رحیم و غفور ده زمري ته وګوره زمری شیر ده شیر مزدوري مې د خپل پلار هم نه ده خوښه د پردۍ ونې د تورې لاندې د منو کوم نوکري مې د سرکار هم نه ده خوښه او په پورې هغې غر کې یو بېرنګه پاتې کېږي دې ته و چې مې د لار هم نه ده خوښه او که زخیلې دی د الله مخلوق دی د سپي په ژبه زما هم نه ده خوښه دا سړک بیا لږ ښه ده هوار ده دوستانو شوکیزو له خیره یا الله خیر سیند خو وینې داسې ډېر خوندور دی آدم تو این دنیا به چی اعتماد؟ به هیچی. همه به آدم خنجر میزنن. اونی که دل داره از روبرو میزنه، بعضیا که نامردن از پشت. مخامخ وینئ تاجکستان ده خیر یا الله خیر یا الله دوستانو د ورور کیسه دلته راله د خیره سیند ده دغه یوه انرژي ده د ماشومان دي ورونه دي ګلالې دي واخان زمریان دي نو له خیره یو غړپ بکی بگی بیخی اجیک تو بگی یک خړپ کنیم دیگه دوستانو ملګری دي یک او بیتی بیشک نامتم بگو نام چی؟ میرویس خان نوشی جان کو نام تو بیادر؟ نعیم جان نوشی جان کو بگی نام؟ قسیم جان زنده باد نام؟ شیرخان نوشی جانش کو زنده باد بیادر ما؟ سمیم جان نام تو؟ سردار خان نامت کشمیر خان زنده باد بیادر ما حافظ علی زنده باد نوبت ما رسید دوستانو نوبت دی ورور به نوشی جان کی نو خوندی وکو دوستانو دا زمریان دی نظر علی بیا میرویس شیرخان سمیر حافظ علی امیدالله رامون راکات سو او دیگه کدام کس است؟ او دو میرویس خان رضا رامو کاشتاله رامو کاشتال بده
کدام شده؟ نه نازنه کارش کار کن دو سه برو قاسم جان سال سکا بس دو سه برو شیرخان جانی سال کدام ایزد زنده تو دوستانو مقابله سخت ده تاسو ګورئ سیدی وطن ځوانان په مستی کې دی وطن لوبه دی واخان د خلکو لوبه ده چی شد؟ زد؟ سه سردار خان نوبت تو از برد میدان حالا بیا نوبت تو نوبت تو کی زده؟ کی؟ سردار نه سردار اثر سردار دوستانه سردار خلاص شد دیگه کمان کس کدام باشه نه جوره نداره ای داره میکنی مقابله میکنی نیو کلام است افغانستان حاجی چطور هستی؟ خوب هستی؟ از کجا هستی دیگه؟ از همین ورکستان ورک هستی دیگه؟ خوب هستی؟ والا شکر شما خوب هستین؟ چی گپ است؟ خیر و خیرت است؟ جور هستی دیگه؟ والا شکر است. طبیعت چطور است؟ والا غنیمت است. شما خوب هستین؟ او کجا میرفتی؟ اینجا شیشته بودی دیگه؟ والا اومدیم نمی طرف یک چکر. خوب هستی؟ والا شکر است. خب چی گپ است؟ وطن چطور است؟ مقبول است نیست؟ والا وطن خیلی خوب است دیگه. خب کیسه کو نمی وطن زیبا را کیسه کو؟ خیلی نمی وطن است دیگه. وطن ما کمی کماوی است دیگه. خب دیگه سرسبز است منطقه شما. بیادر خوب هستین؟ جور هستین؟ کراریس؟ این طرف زراعت هم خوب است، زمینداری داره، باغ داره. آب داره. متاسفانه آب نداره. آب نداره؟ آب نداره. آب بسیار کم است، همین قیره ایوار. خب اینمی سال چی فایده نکرده؟ حالا آب کم است، اگه او در قیره باشه، دی قیره خوب است، سرسبز است دیگه، حاصلش هم خوب است. خب آب نداره. عروسی کردی؟ نه. چی میگی؟ مجرد هستم. مجرد هستی؟ خب یک گل هستی دیگه. خوش شدم. زنده باشی. سلامت باشی استاد شما. یاد وګورئ دوستانو یاد سلام علیکم خوب هستی؟ کراریس چی گپ است؟ از کجا هستی؟ این جای به نام چی است؟ از ولسوالی واخان قیره ورک. قیره ورک
بسیار مقبول است. جا خوب است دیگه، آب نداریم دیگه، اینم کمابی است. نه شب روز در گرد هستیم دیگه، چی رقم کنیم؟ نه دیکانی است. خوش خواستی؟ خوش هستیم. چی گپاس کریه شما؟ چی میوه داره او داره؟ میوه اینمی سیب است، زردآلو است، اینمی چیزا است دیگه. چی است؟ چی وقت پخته میشه بخیر دیگه؟ مای سنبله. مای سنبله پخته میشه. جوزا برام سنبله پخته میشه. واخان میرم ولسوالی چی کارا ممنده؟ ولسوالی خندود. خندود چی کارا ممنده؟ ولسوالی خندود با موتورسیکل 2 ساعت راست. 2 ساعت. دوستانو 2 ساعت لاره پاته ده لخیراتی ولسوالی ته رسیدو. نو دو کاکا سره می گپ ولګاو. خوش شدیم. خوش ما خوش هستیم. شما خوش هستیم. خدا شما را خوش کنه. زنده باشی. خیر بی. نو ورور نورم خطرناکی زی لخیره سفر ډیر پاته ده. نو سپیډ ډیر تیز وامه. خیر سره ورسېدم. دوستانو سفر ده واخان ته د خیره ولسوالۍ ته فیکس 2.5 ساعت لاره نوره پاته ده. کابل آمدم از کابل. بله واخان میرم. دوستانو رالو دی خواته خوشو وطنوالو ته سلام علیکم. خوب هستی لالا؟ جور هستی؟ چی گپ است؟ خیر و خیرات. این زیبا جای به نام چی است؟ سرش خواهیم سرش خواهیم. چطور هستین؟ چی میکنین شما؟ چی گندم پاشیست دیگه. گندم پاشیست؟ نه وقت نیست؟ که وقت نیست؟ ای باز چی وقت میرسه؟ خیلی نمیده پاس میرسه. پاس میرسه. السلام علیکم. چطور هستی حاجی؟ خیر و خیر. کی شعر داره یک بدخشانی شعر؟ کوی بلند فریاد کردم علی شری خدا را یاد کردم سبحان الله. علی شری خدایا شای مردانه و دل غمگین ما را شاد و گردانه. خیر ببینیم. خوش شدم. برو بخیر برو بخیر. ولا سخت هستی. خداحافظ. خداحافظ. Thank you. زنده باشی. خیر ببین. واخان میرم واخان. خداحافظ. خوش. ها؟ چی؟ نه حاله میرم منم تو شو میرم. سفر ما شوانه است. نه خدا مهربان است. خداحافظ. Thank you. دوستانو زو نا وخته کیږي لاره ډیره پاته ده. 2 غنټې نه ده 4 غنټې لاره پاته ده. نو دوا یې ضرور خدای بېشک بېشک. دوستانو مخامخ سي روډ وینئ پوخ سړک ده. هغه د تاجکستان ده او دې خواته خړه خاوره خړ افغانستان ښایسته افغانستان. تاسې وګورئ هغه سړک به تاسې در ښکارېږي یا بلې غاړې ته. د خیره دې خواته ورو روان ده. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی لالا؟ صحت و سلامت باشی. جور هستی دیگه؟ زنده و سلامت باشی. چی گپ است؟ صحتی آرامی خیریت. این جای به نام چی است؟ اینجا اصلا خب ولسوالی ما خواخان است که بسیار جا آمده. خب باز همین قیره که ما میشنیم به نام اروپا است. اروپا است.
هوا بارانی نیست؟ هوا که خوب است، نمای پایان است ولی خوب است، بارانی نیست. چطور گذشت زندگی؟ کمش معلومات بدیم، ما هم مسافر هستیم دیگه. خیلی خوب است دیگه، زندگی تیر میشه. تیر میشه. خوش هستی یعنی؟ خوب است، خوش است، غریبات شکر است. تو روز تیر میشه. تیر میشه. زنده باشی، خوش شدم. شعر میر یاد نداری؟ ما مصدق شدیم، تشکر زیاد که سفرهای دور دراز و از کابل بگیریم افغانستان یا پایتخت به جاهای آمده است که در تانه آخری نکته مامه. زنده باشی. شعر هستم دیگه یک. شعر افغانستان است. شعر افغانستان است که کابل به نکته آخری نکته افغانستان آمده. میرم حالی هست. زیاد جای هست نه؟ این خدای سرکار را جور کنه، بسیار خوب میشه با مردم، با ما شما. سرکار که هرچی که جور شد فایده ای مردم میای با تفریح میشه. مردم میای با تفریح میاد، خرید تجهیزات تفریح میگیرد، مهمانخانه ها چی میشه، پول درآمد میشه، مردم خوب میشه، مردم مردمدار میشه، مردم میبینن. والا نظریه وطن دوست وری است. وطن دوست هستی دیگه. تشکر هستم، تو هم یک وطن دوست هستی. زنده باشی. خوش شدم. ما هم خوش شدیم از خدا. دوستانو دی وطن ډیر خواږه خلک دي. هر یو څه وینم کیسه ورسره کم، خوږې کیسې کوم. لاره خطرناکه ده نو خدای دې کې خیر. یا الله مدد، یا الله، یا الله تو خیرات آسانه کې. اوه صبح دې دوړې سوې. د یو نفر په لاره روان ده نو وطونکو شوکیزو. یا الله، سلام علیکم. خوب هستی؟ هلاریس چور هستی دیگه؟ غریب وارخطا سو دوستانو، دوړو ته وګورئ. دوړې دي دوړې، بادنه دي بادنه. واو څه خوبصورت سین کتونکو. دوستانو طوفان راغی. دوستانو سړک خلاصې نه خیره لاره ډېرې بدې راباندې را روانه ده. خدای دې کړي خیر. انشاءالله به الله جل جلاله مې یقین شته منزل ته به ورسېږو. کرا تیار کیږي دوستانو. هره خبره نه کېږي. یا الله عبدالخیر، یا الله مدد. دوستانو سفر خو ګورئ نو سفر ده. دلته سیند ته راکښته سو، ډېرې خوندورې اوبه روانې دي. ښایسته افغانستان. یا الله خیر. ډېرې بدې دوړې دي، دوړې زیاتې دي، وضعیت مې بیخي خراب
کیسه کینه زکه چې د وطن شمالونه دې راباندې لګېږي له خیره یا الله مدد اوبو ته وګورئ راورسېدم څه خوندورې روانې دي دا د آمو سیند ته له خیره زه کتونکو حرکت کوسې ډېرې بدې دوړې دي ناوخته کې زه بیا روان دي سفر شروع شو دا سړک وګورئ پوخ ده کتونکو دی د انداز پوخ لري یا الله مدد دوستانو سړک باندې دومره ډېرې سږې پرتې دي موټرسایکل به تلای نه شي د خیره مازدیګری دی او لمونځ به وکړو 2.5 ساعته مې نور سفر وکړو خو هېڅ لاره نه خلاصېږي ځکه تیاره هم شوه 8 بجې دي له خیره د واقع چې ورور په خیر ورسېږي خو سړک هم خراب ده لار هم ده هېڅوک نشته شاوخوا نه سړی شته نه د سړي ذات شته څو کاکا Hayray Pigiş. کدام Pigiş. پیگیش واخان چی کمانده ولسوالی واخان خاندوت دارد. چند بجه است ولی خیلی ساعت نیست پیشیم 8 بجه است فکر کنم خب خیلی ما تو 2 بجه شب هستیم نمیداشت چی میگی؟ باغبان هستیم باغبان هستی؟ شب میتونیم نام مبارک چی است نام مبارک؟ قربان علی قربان علی؟ بیشک زنده دل خواستی دیگه واخان چی کار آمانده؟ واخان نمی دقونیست و نمی قربان نه ولسوالی واخان چی کار آمانده؟ اگه 20 دقیقه دیگه مونده 20 دقیقه مونده دیگه با موترسکیل زنده خوب باشی خوش شدم تشکر دوستانو دغه یو ځوان مې دلته پیدا کړو دا اوبه لګوي نو الله دې دی ژوندی لري دا و د نن ورځې ویلوګ په لوی خدای مو سپارم په بل ویلوګ کې انشاءالله وسته که تیاره ده لار هم خرابه ده مشکلاتونه سخته زیات دي نو دعاوې کوئ په بل ویلوګ کې د وطن په یو ښایسته ځای کې د تاسې په درانه چوپړ کې خداحافظ خداحافظ کو خداحافظ بیس بیس شور کو خدای پامان किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ पाए तराजू सिर्फ वजन बता सकता है मयार नहीं